بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا سوالات و جوابات دا مبارك نشستنا وناستي دا الله بتوفيق سرا رواني باغ سلسلة کی نن دا یوسل نمبر نشست و ناست دا. پا دی مبارک نشست کی اولنے سوال یورور کرده چه زمانگا پا دی علاقو کی او زمانگ پا دی خلقو کی دا یو مشهور مسئله ده چه سحر منزل جماعت تا ورشی نو خلق با پرز منزبن ولاړی، جمع با ولاړی او باز سنت کئی. دا دوی دا کار صحیح دے او که صحیح ندے؟ الجواب، پا دی مسئلہ باندی ما سو پیری تفصیلی خبر کردی دا او پا دیرو زینو کی دا نصیحت من کردی خو بیام باز خلق دا تعصب دلاسا او باز دا ناپوهی دلاسا خپل عمل کئی. حدیث کی دا خبر واضح راغلی دا چی کل فرض منزد پار اقامتو شی نو بیا منزکون کی لپکار دا چی دا دی منزن علاوه پا بل منزد کی مصروف نشی. او پا دی کی واضح حدیث تے پا صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. چی کل دا منزل پر اقامتو شی او فرض منز ودریگی نو بیا منز نکیگی مگر دا فرضی منزنا علاوہ دا فرضی منز کیگی. یو حدیث کی خودی سے واضح راغلی دی چی منز نکیگی دا ٹیم کی مگر آگا منز چی دا گی دا پر دا اقامتو شو، یعنی صرف دا فرضی منز کیگی بل نکیگی. او دا دا مشهور امامانو علماء دا قول دے. پا دی کی یو بل روایت مرازی پا صحیح بخاری سے مسلم کے گردی تا گر سمر واضح روایت تھی. پا دی روایت کی دی سیلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے وری دو وقد اقیمت الصلاة دا منزل پر اقامت شوئے دے یصلی رکعتین دا سڑے با دو رکعت والار دے اقامت شوئے دے با دو رکعت والار دے. دا سمر واضح روایت تھی. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے منزل السلام وگرزو نو ڈائری کی دا غسری تیوی الصبح اربعن الصبح اربعن سحر دا مجھتا سلور رکعت کاؤ کسنگا فرزی مجھگرتا سلور رکعت کیک یعنی ردی پیوکو مانا دا چلا طریقہ دی صحیح ہوا ندا صحیح تو یہ فرضی منز گورے سلور رکاتے گئے. مطلب دا دے پیغمبر دی تب اس کی فرضی منز دے سلور رکاتے کہ مانا دے چیرے نفل کو بھی گنجائش نشتی، دے سنت کو دے ٹیم کی گنجائش نشتی. دا اس کا واضح روایت تھی. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ پخپل کتاب کی پدی حدیث تا ابو ہریرہ بندی باب دیسی لگولے دے باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. باب پا بیان دا دی مسئلے کی چی کل دیو منزل پر اقامتو شی نو دی موزن علاوہ دا ٹیم کی بے نفل و سنت موزدہ نکی گی. دا خو اتفاقی مسئلہ دا طول نفلون مبارکی سوائے دا سحر دا منزل دی سنت نچی دی کہ بعض علماء اختلاف کرے. لکہ احناف دا وی احناف علماء وی دا سحر دا منزل دا سنت چی دی دا بلازم مخ کی کے چستا زرکی دائی او دارت معلومی چی تر دویم رکات را گیرولے شی ایمانا دا دویم رکو نو بیا دا دو رکات اولو کا. بلکہ بازو بکی دا ویلیو قول دا دے وی چی تا تا دا پتی چی دا خیرنے تشہود را گیرولے شما نو بیا دا دو رکات کوا
او بیا دا ویلي چې دا به بهر کې د جومات نه بهر که طاقت یې او که نه به جومات کې دننه کولی شي خو جومات کې دننه به یو ګوټ کې به یې ځان لکې د صفونو نه جدا ښه دلیل څه دی د دې سره په دې باندې وی دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر په سختۍ سره ویلي چې دا سنت به کې دې جواب خو کوو چې دا خبره د دوی څنګه ده د دې حدیث مبارک کې دا وی پیغمبر دا سړی په دې منع کو دا چې ته پیغمبر وی چې سحر مونځ د 4 رکعته کې وی دا پیغمبر په دې منع کو ځکه چې د دې 2 مونځونو کې فصل نه یې راوستی یعنی سنت او فرضي جدا کړي نه دي سنت یې وکړو ډایرکټ پسې فرض کول نو ځکه پیغمبر منع کو جواب د دې دا دی چې په فرض او په نفلو کې فصل او دا مثلا نن زه تفصیلي بیانوم او دې لپاره تفصیلي بیانوم ځکه چې اکثر ملګري دې باره کې تپوس کوي جواب د دې مسئلې هغه دا دی دوی چې کومه خبره کوي چې تاسو دا وایي چې د صحابي فصل نه و کړی جداوالی نه و راوستی یو خو دا خبره د ځان نه کول دی چې د خپلې خبرې دپاره چې زما دا خبره مضبوطه شي حدیث واضح دی یو سړی دی سنت یې وکړو او سلام یې وګرځو او بیا یې فرض وکړو فصل راغی که نه تاسو وایي فصل راغی که ښه دا سړی شاته بل صف کې ولاړ دی څوک چې سنت کې خو دې فرض والا سره په صف کې نه ودرېږي که نه هغه شاته ولاړ دی چې کله د فرض مانځه دپاره اقامت وشو هغه بیا وروسته چې د خپل سنت یې ختم کړو راغی صف کې ودرېد دې ته جداوالی نه وایي جداوالی خو پکې راغلی دی نو دا جواب د دوی کمزوری دی چې جی دغه صحابي فصل نه و راوستی ځکه پیغمبر منع کو واضح خبردار چې پیغمبر په دې منع کو چې فرض مونځ ولاړ دی ته څنګه د فرض مانځه لپاره اقامت شي ته څنګه سنت کې دا واضح جواب دی او دې کې راته یو ښایسته او ښه واضح حدیث ته ووایم د قیس بن عمرو روایت ته امام ابو داود راوړی په نورو کتابونو کې مشتي چې هغه کله د سحر مانځه نه فارغه شو فرض مونځ یې وکړو فارغه شو بیا پسې ودرېدو دا سنت یې کول سنت یې کله کول مانځه پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تپوس وکړو وی سحر مونځ ګورې 4 رکعته دی ستا که نو یا رسول الله ما نه دا 2 سنت پاتې شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فلا اذن بیا صحیح ده بیا صحیح ده د دې حدیث نه 2 مسلې ثابتې شو یوه چې سحر دا سنت د نه پاتې شو د مانځه نه بعد یې وکړه او که چېرته د مانځه نه بعد نه کېده نو پیغمبر دې صحابي ته واضحه وي چې دا ګورې نه کېږي دویمه دې صحابي په فرضو پسې ډایرکټ سنت کړي دي نو که چېرته د فصل راوسته نه وی او د فصل نه وی راوسته دم پیغمبر ته فصل نه راوسته جداوالی خو هغه راوسته د فرضو نه سلام وګرځو که او بیا یې سنت وکړو ښه یو بل دلیل پې واله په صحیح مسلم کې دا روایت دی د عبدالله ابن سرجس هغه وی یو سړی جومات ته راننوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة الغدا پیغمبر د سحر مونځ کو نو دې سړي فصلى رکعتین فی جانب المسجد دې سړي مونځ 2 رکعته کو کوم ځای کې د جومات په ګوټ کې دوی پیغمبر په دغه سړي رد په دې وکړو ځکه چې هغه وی جداوالی نه راوستی دا اوس ښه واضح دلیل والا دا سړی 2 رکعته کوي کوم ځای کې کوي د جومات په ګوټ کې ولاړ دی ها بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مانځه کې ورننوتو نو پیغمبر ورته یا فلان ای پلانیه بأي الصلاتین اعتددت کم یو مونځ دې خپل شمار کړی دی دا مونځ چې دې ځان له وکړو دا دې شمار کړو که نه دا مونږ سره چې دې کړی دا دې شمار کړو د سحر مونځ دا اوس ښه واضح دلیل دی که چېرته معنی دا وي چې پیغمبر په دغه بل روایت کې په دې کثرت په دې کړی ځکه چې فصل نه راوستی نو ده فصل راوستی که نه یې راوستی څنګه یې راوستی جومات په ګوټ کې ولاړ دی او جومات په ګوټ کې ولاړ دی سنت یې وکړو بیا راغی څومره فاصله پکې راغله او څومره جداوالی راغی
نو دا خبره چې کم مولیان کوي دا خبره د هغوی څه ده د کمزوري ده. یو روایت هم ذکر کوي په امام بیهقي راوړی په سنن کبرا کې، په هغې کې دا دي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، د منځه دپاره چې اقامت وشي د فرض مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي الا رکعتي الصبح، سوای د سحر د منځه د سنتو نه. خو دا سند د محدثینو په نیز کمزوری دی، دا روایت سندن کمزوری دی. نو اولنی خبره مې تاسو ته دا کوله چې د حدیثونو نه ښه دا خبره واضحه ده چې فرض مانځه دپاره اقامت وشي نو دغه ټیم کې بل مونځ نه کېږي. اوس د فایدې دپاره به ته دا ذکر کړو، یو سړی دی په سنتو ولاړ دی او اقامت وشو نو دی به اوس څه کوي؟ په دې مسله کې هم د علماو اختلاف دی چې دی به دا مونځ ماتوي او که نه به ماتوي او که نه پوره دي کړي خو لنډ دي پوره کړي. بعض وایي که دویم رکعت کي نو بیا دې پوره کړي او که په اولني رکعت کې نو بیا دې مات کړي. په دې کې راجح ده ښکاري والعلم عند الله چې د منځه دپاره اقامت وشو او ته په سنتو ولاړې که په هر ځای کې که په اولني رکعت کې که په دویم کې دا مونځ به ماتې، ځکه چې دا حدیث ښه واضحه دی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، فلا صلاة مونځ نه کېږي. او دې حدیث کې دا نه دي ویلي چې کوم مونځ نه کېږي، کوم چې اوله کې که نه په منځ کې سړی که په آخره کې، خو نه عامه خبره کړې چې د مانځه دپاره اقامت وشو نو بیا دغه ټیم کې بل مونځ نفلي مونځ بیا نه کېږي. وجه دا ده د حدیث کې ولې منه راغلې ده چې دغه ټیم کې بل مونځ مه کوه، یعنی د فرضي مانځه نه په بل مونځ کې مه مصروفه کېږه. نو که اوس موږ دې سړي ته دا ووایو چې که ته دویم رکعت کې بیا پوره که خیر دی نو دې مصروفه شو د دې مانځه نه که نه مصروفه شو، نو بیا د حدیث څه مطلب شو؟ جواب دې خبره ورسېدی که نه؟ ها، بعض علما دا وایي، احناف علما زموږ په دې ملک کې چې کوم علما دي هغوی دا وایي دا سنت به دی په دغه ټیم کې کوي چې کله جمع ولاړې. ولې؟ وایي ځکه چې پیغمبر په دې باندې ډېر په سختۍ سره امر کړی. دا خبره خو صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا سنت نه په سفر کې پرېښودو نه به په حضر کې پرېښودو. په یو حدیث کې داسې راځي چې رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها، دا دوه رکعته د سهار د منځه دنیا او دنیا کې چې څه د هغې نه غوره دي. دا خو صحیح خبره، خو چا دا ویلي دي چې د یو خبرې د یو سنت منځه دومره تاکید راغلی دی نو د فرضو په مقابله کې یې کوه؟ دی خو دا مطلب خو نه شو کنه. هلته موږ سره بل حل شتي، حل دا دی که تا نه د سحر د سنت پاتې شو نو د دې د قضا د راوړو ګنجایش شتي. اوس که یو سړی دا وایي چې مذهب کې ګنجایش نشتي، په کتاب کې نشتي، مولوي صاحب نه دي ویلي، زه د هغوی خبره نه کوم، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د صحابه کرامو نه دا ګنجایش را نقل دی. یو سړی دی د سحر سنت ته پاتې شو، دی راغی جمع ولاړه ده، یا دی ودرېدو په سنتو باندې او جمع ودرېده او د مونځ مات کو جمع کې شریک شو. اوس د ده سره دوه طریقې دي، د سحر د منځه نه بعد دی قضا راوړی شي او که نه نور راختو ته انتظار کوي چې نور راوخیږي د هغې نه بعد دی قضا راوړي. او د دې دواړو جواز په حدیثونو کې راغلی دی. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابن ماجه راوړی چې په هغې کې دا دي ان النبي صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتي الفجر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه رکعتو نه اوږده پاتې شوی، فقضاهما بعدما طلعت الشمس، د نور د راختو نه بعد یې دې قضا راوړه. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نم نقل دي چې هغه وروسته قضا راوړې ده. نو که چا نه سحر سنت پاتې شي، که څوک دا وایي چې دا پاتې شي نو بیا به څه کومه، وایي که پاتې شي نو وروسته قضا راوړی شي. قضا بیا که د سحر منځه نه بعد یې کې، فجر د منځه نه بعد، او که نور راختو نه بعد یې کې، دواړه جایز دي. والله اعلم. امید دی چې تاسو په دې مسله پوه شوي. دا ورور وایي چې زه قرآن قرات نشم کولی، یعنی قرآن داسې مصحف کې نشم ویلی.
او زه دا غواړم چې اجر وګټم او د دغه خلکو سره مقابله وکړم کوم خلک چې قرآن تلاوت کوي او یادوي او تلاوتونه یې کوي. که چېرته زه د قرآن د ریډو نه یا د انټرنیټ نه یا د کمپیوټر نه یا د موبایل نه یاد کړم چې بهیک یو عالم یا یو قاري تلاوت کوي او زه اورم او یادوم یې، نو ما ته به دغه اجر میلاویږي او که نه؟ الجواب، د دې نه مخکې چې دې مسلې جواب ورکړو، د دې ورور د همت ته او د شوق ته او دې مقابلې ته موږ هم پسخي وو. یو سړی چې قرآن نشي ویلی نه دی او بیا پوه شو د قرآن په عظمت باندې چې دا خو یو عظیم کتاب دی او زه د اوسه پورې د دې نه ناخبر وم او بیا کوشش شروع کړه وایي چې زه مقابله کوم د هغه خلکو سره کومو چې یاد کړی دی او کومې چې یادوي او کومې چې تلاوتونه کوي، نو ماله به الله اجر راکړي او که نه که چېرته زه دا په دې طریقې سره یاد کړم. او دې ته وایي د مؤمن همت. الله په قرآن کې وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون، د دین په دې کارونو کې او د جنت دپاره مقابله کوونکي مقابلې کې الله وایي. او دغه شان قرآن کې ځای په ځای دا امر راغلی دی چې تادي وکوئ د یو بل نه مخکې شئ د دین په کارونو کې. د پیغمبرانو د صفت الله بیان کړی چې یسارعون فی الخیرات، دوی به په نیکیانو کې تادي کوله. ډېر ملګري موږ داسې پیژنو په سره ځوانۍ کې دي او د قرآن د آخرني یو 4-5 سورتونه ورته یاد دي، نور ولا خلاصه نه ورسي. او ډېر د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره. دا حدیث به تاسو ته یاد وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به الله هغه کس ته وایي چاته چې قرآن یاد وي، اقرأ ورتل، اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الله به ته دا قرآن لوله په ښایسته طریقې سره لوله څنګه چې په دنیا کې لوستو او د جنت په درجو کې خیږه او چتېږه. ستا ځای هغه ځي سره دی کوم ځای کې چې به ته اخرنی آیت ختموي. معنی دا شو چې یو انسان ته په جنت کې دومره درجې میلاویږي څومره چې ده ته آیتونه یاد دي. و ستا دا خوښه ده، الله اکبر، دا څومره بدبخته انسان دی چې خو ته پته ده چې د جنت درجې ما ته ډېرې میلاویږي په ډېرو آیتونو یادولو سره او بیا هم نه یادوي. اوس سوچ وکړئ دې ته ځه، لکه یو سړي ته وویلی شي که مزدوري دې ډېره وکړه پیسې ډېرې میلاویږي. شپه ورځ مزدوري کوو ډېرې میلاویږي، او ټایم لګوو مزدوري پیسې ډېرې میلاویږي. نو څومره زور ولګوي. د دنیا هغه څومره خوندونه چې دي هغه ټول شاته ګزار کړي او زور یې لګولی چې ځکه پیسې ورته ډېرې میلاویږي. دلته مې کار پرېښو هلته ځم ولې هلته پیسې ډېري، هلته ځم ولې هلته پیسې ډېري، او دا د مرګه پورې د دغه سوچ روان چې یو سړی دې خبرې باندې خبر شي چې د جنت درجې دا د یو انسان اوچتېږي څومره چې دته د قرآن آیتونه یاد دي، او بیا هم دې ټول عمر قل هو تنښتی، او ټول عمر دې سورة الناس تنښتی، ټول عمر دې قل اعوذ برب الفلق تنښتی، زیات پکې د هغې تلاوت هم صحیح نشي کولی. دا ته حقیقت ویم ګوره، ډېر پکې د هغې تلاوت هم نشي کولی. دا قل هو الله احد و دا ټول عمر چې به مونځ کړی دا راته واوروه ځه، دا به راته هم ټول ګډوډ ووایي. حیران شم زه دې خلکو ته. او داسې ښکلی مطمئن ژوند تېروي یاره، داسې مزېدار، داسې خاندي را خاندي او داسې خوشحالی، هېڅ پروا یې نشتي، هېڅ پروا نشتي. دا اوس دې حکومتونو دا نوي نظامونه راویستو او دنیا ټوله ټکنالوژۍ کې اوس روانه ده. په دې موبایلو کې دا پروګرامونه راووتو، د انسان د صحت پته پکې لګي چې بیمار دی که نه دی، کوم ځای کې اوسېږي کوم ځای کې نه اوسېږي. حکومتي اوراق ټول په کمپیوټر او په موبایلو جوړېږي هر څه. د دې دپاره خلکو چلونه یې زده کړو، هغه خلک چې هغه د سکول او د مدرسې په شام نه دي تللي، هغوی سره هم غټ موبایل دی او چلوي او دا پروګرامونه یې زده کړي دي، که نه دي چې نه یې زده کړي دي. ولې یې زده کړو؟ دنیا پې میلاویږي.
یو سړي ته دا پته وي چې قرآن زه څومره ډېر یاد کړم دومره به جنت کې مرتبې اوچتېږي او بیا مې نه یادوي. بیا هم دغه ویره الحمدلله وایه مونځ خو کوو که نه دغه مانځه څه مزه ده ټول عمر قل هو الله احد وایه قل هو الله احد هم صحیح نه او که صحیح وایه ترجمې دله نه درځي او که ترجمې دله درځي په وضاحت او په تفسیر یې نه یې پوهه. په دې مانځه کې به خوند د کوم ځای راځي او په دې ژوند کې به خوند د کوم ځای راځي. یو سړی قرآن راوالي دا خبر په شانې ګوري داسې او بیا بند کړي بس زمونږ خلک څه درته کړي دي ښکلولو ته د قرآن د ښکلولو سخت شوقین دي او ښکلی غلاف ولا قیمتي جوړ که بس یاره وایي جي د عرب ډېر بې ادبه دي. ولې بې ادبه دي؟ قرآن جي په المارۍ کې الټه پروت او قرآن دي زه منم دا خبرې ادب د قرآن په کار دی خو د ټول نه لوی ادب د قرآن دا دی چې په دې باندې ځان پوه کړي او عمل پې وکړي. عمل پې نه کې یادې نه ځان پې پوه کې نه او ته ښکلی هېڅ معنی شو. قرآن خو الله دې لپاره نه یې رالېږلی چې صرف ښکلوه او قرآن خو الله دې نه یې رالېږلی زموږ خلک د تعویذونو ټاکوان دي تعویذونه ترې جوړوه په دې چې ټیم کې ورته قرآن رایاد شي چې قرآن کې وایي شفا ده صرف ورته دا ټکی یاد دی قرآن کې څه دی شفا ده نو تعویذ ترې جوړ کړه او میخې ته ور واچوه او یا به د ګاډي ته پروت یو په دغه حال کې به د ښځې سره کوروالی هم کوي او سندرې هم اوري او بېحیایي به هم کوي او ګناهونه به هم کوي قرآن دې ته پروت دی جي شفا ده پکې قرآن دې لپاره خو نه دی. بل وزیر یو کس ورکړي د پنجابو زمونږ سره ملګری دی په یو مجموعه کې او ښه تکړه عالم دی هغه ورکړي چې زما نیکه چې هغه اوس ژوندی دی وایي هغه قرآن ختم کو ملګري ورته وایي چې څومره عمر دی چې قرآن یې ختم کو وایي 93 کاله عمر دی 93 لږ لږ یادو لږ لږ یادو نن یې ختم کو. تاله څه چل دی ولې سخت کارونه خو داسې کوې لس بلاکه دې په شا راغستي دیوال ماتې غر نړې هر څه کولی شي او چې تو قرآن اخرنۍ سپاره صرف یاده کوي یاره بس وخت نه وي بس وخت مشکل ته به چې دی چې ته په یو غټه عهده باندې دی او ټوله دنیا مسلې ته به اوږو پرتې دي داسې تشې بانې دي څوک چې کوي هغه یې کوي د 93 ساله په عمر کې بوډا سړی قرآن یادوي تا له څه چلی ته یې نشي یادولی. نو دا یو نصیحت راځو د رور دې مسلې له الله وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دا قرآن الله وی ما آسان کړی دی نصیحت دپاره څوک به ترې نصیحت واخلي الله ور آسان کړی دی خو چې څوک کوشش وکړي دې رور ته موږ دا وایو چې ته کوشش کوې انشاءالله الله به تا ته آسان کړي او دا درته م ووایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي صحیح بخاري او صحیح مسلم کې روایت ته والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه یو سړی چې قرآن وایي او ژبه یې نښلي زموږ د دې بعضو دا مطلب دی چې ژبه دې نښلي نو قرآن بیا مه راله ژبه نښلي څه معنی ده نه ورځي وایي چې ژبه دې نښلي مه یې راله بس زموږ وایي ژبه بعض وایي ژبه پیړه شوې ده او درنه شوې ده مه یې راله نه پیغمبر وایي قرآن وایه زده کوئ او چې ژبه دې پکې نښلي وهو علیه شاق او دا تلاوت ورته ډېر ګراني واوره له اجران دوه اجر الله ورکوي اجر د دې تلاوت او اجر د دې سختې تېرولو دې ته خو اجر ښه ډېر میلاوي ایو سړی روان قرآن وایي هغه ته یو اجر میلاوي ایو سړی قرآن وایي او نښلي پکې او غریب یو آیت په مخه وایي او ودرېږي او د یو نه تپوس کوي او د بل نه تپوس کوي دې ته دوه اجره میلاویږي دې ورور ته موږ دا وایو چې الله به درله ډېر اجرونه درکوي انشاءالله. بله دی وایي چې زه د یو قاري تلاوت اورم موبایل کې یا په ټي وي یا انټرنیټ هر څه کې چې اوري د دې نه یادومه که په هره طریقه دې قرآن یاد کو
نو الله به دله هماغه شان اجر درکوي کومو خلکو چې مصحف ته کتلي دی او یاد کړی دی. لکه دی وایي ما له قرآن کې نه راځي، مصحف ته چې ګورم نشم ویلی، خو د یو قاري تلاوت اورم بیا یې ویم، الله به له پوره اجر ورکوي انشاءالله. اگر که غوره دا ده، غوره طریقه د قرآن د یادولو دا ده چې یو سړی استاد سره کیني، دې کې څه فایده ده؟ تلفظ به صحیح خو دې نه ښکل کیدی شي خو دې دلته اوس هم متعلم دی. استاد سره چې ناستې نو استاد تا ته ستا د غلطۍ نشاندهي کوي. ته د ټیپ نه یادې یا د انټرنیټ نه یادې نو ته په خپله غلطۍ نه پوهېږي، او استاد د غلطۍ نشاندهي سړي ته کوي. بل د عالم او استاد سره چې سړی ناستي د هغه نه سړی اخلاق زده کوي، طور طریقې زده کوي. عالم ګوره صرف د عالم خبرې ګوره درس نه دی، د عالم کړوړه دم ګوره درس دی. د عالم چې کینی پاسي، عالم چې خبرې کوي، عالم چې په کومه طریقه درس کوي نصیحت کوي، دم درس دی. نو سړی د عالم نه دا طریقې زده کوي. نو دا غوره طریقه ده چې سړی دا دواړه راجمع کړي، استاد سره کینی د هغه نه قرآن وایي، وسره د نورو قاریانو تلاوت اوري، هغه هم یادوي. دا ښکلې طریقه ده. خو که چېرته ورته استاد میلاو نه شي او دا طریقه ورته اسانه نه شي او په دغه طریقه یادوي چې د یو قاري تلاوت اوري د هغې نه یادوي، نو الله به اجر ورکوي. الله دې ورور له توفیق ورکړي. د ورور سوال کړی دی چې یو چا راته حدیث را لېږلی دی چې دا به صحیح او که نه. هغه حدیث داسې دی چې په هغه ډوډۍ کې برکتي چې د هغې نه مخکې اودس وشي او د هغې نه وروسته اودس وشي. دې څه حدیث دي؟ الجواب، یو حدیث امام ابو داود راوړی دی، امام ترمذي راوړی دی، امام احمد راوړی دی، امام ابن ابي شیبه راوړی دی، امام طیالسي راوړی، امام حاکم هم راوړی. په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي برکة الطعام الوضوء قبله. د طعام خوراک برکت دا دی چې د هغې نه مخکې اودس وشي، چاردام، والوضوء بعده، او چاردام د هغې نه بعد وشي. دا حدیث چې څومره محدثینو راوړی په دې کې مین راوي دی قیس بن الربیع ابو محمد الکوفي، او دی په خپله رښتینی سړی و. دا راوي چې دی قیس بن الربیع دا په خپله رښتینی راوي دی. مشکل دا دی د ده یو زوی و، هغه زوی د دې پلار نه روایت را نقل کول، نو داسې حدیثونه به پکې بیانول چې هغه به د ځان نه جوړول، د ځان نه به پکې ورده نه کول. وایي زما پلار دا ویلي دي. نو ځکه علماو بیا د دې قیس بن الربیع چې کوم روایت کې راشي دا روایت یې پرېښوده دی، ځکه چې کیدی شي دا د زوی د ځان نه د په نوم جوړ کړی. وګوره علما څومره د دې دین حفاظت کوي د الله په توفیق سره. ځکه زه بار بار تاسو ته وایم د دې دین د حفاظت لپاره الله سړي پیدا کړي دي. تاسو دې نه څه خبر یې؟ تاسو خو خپله دنیا کې مصروف وئ او لږه ډېره بندګي او مزید یو جی دا حدیث صحیح دی او که دا ضعیف دی او داسې په اسانه تپوس وکړي. الله دې له سړي پیدا کړي دي، داسې د راوباسي د دې صحیح حدیثونه ضعیف لکه د وړو نه چې ویښته راوباسي. نو ځکه د دې راوي د لاسه دا روایت چې دی دا کمزوری دی. ښه، بله مسله یاده کوي، دې حدیث کې وضو ټکی راغلی دی، چاردام. دلته د چاردام نه مراد هغه چاردام نه دی کوم چې مانځلی کېږي، ځکه چې دا یو عالم هم دا مسله نه ده بیان کړې. دلته د چاردام نه څه مراد دی؟ لاسونه اینځل دي. نو معنی به یې داسې شي چې د روټۍ نه مخکې لاسونه اینځه او د روټۍ نه بعد لاسونه اینځه، په دې کې به برکت وي. بعضو اهل علمو دا خبره مستحب ګڼلې ده، خو صحیح خبره دا ده، راجح قول دا دی چې دا لاسونه د روټۍ نه مخکې اینځل دا د طهارت دپاره دی، د پاکوالي دپاره دی، دا عبادت نه دی. دا زموږ په دې خلکو کې هم دا خبره مشهوره شوې ده، خصوصا دا کوم وروڼه چې
په تبلیغ کې او په ګشتونو کې ګرځي هغوی دا خبره ډېره مشهوره کړې ده وایي چې روټۍ ته کښېنې لاسونه به وینځي دا د روټۍ یو ادب دی دا خبره صحیح ده که نه صحیح که داسې دي وایي چې او داسې به کښېنې نو بیا خو دا عبادت شو یعنې لازم دی چې د روټۍ نه مخکې به لاسونه وینځي او مسله داسې د راجح قول مطابق چې د روټۍ نه مخکې لاس وینځل دا د طهارت سره تعلق ساتي که لاسونه دې پاکي مینځه که لاسونه دې پاک نه وي وینځه خو په چا دا خبره الزامي کوه مه چې د روټۍ نه مخکې به لازم لاسونه وینځي دا خبره کمزوري ده مسله دا ده د روټۍ د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل د هغه چا دپاره پکار دي لاس پاک دی دغه شان د روټۍ نه بعد یو سړی لاس سالم پې لګېدلی دی نور څه خوراک پې لګېدلی وینځه خو په چا دا لازمول نه دي پکار چې دا لازم دی یو سړی لاس وینځلي دي صفا دي نه وینځي روټۍ خوري هېڅ حرج پکې نشته دا یې ورو سوال کړی دی چې بعض خلک چې کله چاردامو کې موږ لیدلي دي وایي اودس نه بعد وایي لا اله الا الله او د هغې سره ګوته اوچتوي نو دا طریقه شتي که نه د تشهد دا ګوته ورسره اوچتوي په صحیح حدیثونو کې بلکې په حدیثونو کې دا مسله نه راغلې چې یو سړی د اودس نه فارغ شي او دی بیا ګوته اوچته کړي دا نه راغلې او اصل په عبادتو کې توقیف دی یعنې عبادت هغه عبادت به کوې چې هغه ثابتي شریعت کې د ځان نه عبادتونه به نه راوباسي بل دا چې لا اله الا الله ذکر هم دلته نه راغلی بلکې حدیث کې دي سره دي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعض روایتونو کې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین بس او د دې سره ګوته اوچتول دا حدیث کې نه دی راغلی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې په اودس پسې اودس کول چاردام تازه کول کله مستحبي لکه اودس تازه کول کله مستحبي تازه کول چې کله ویلی شي معنی دا چې اودس یې روغ دی خو بیا یې کوي نو دا کم ټیم کې مستحب دی الجواب سنت طریقه دا ده سنت چې کله سنت ویلی شي معنی دا ده چې لازم نه دي سنت طریقه دا ده چې په چاردام پسې په اودس پسې اودس تازه کړی شي جمهور علماء دا قول دی او په دې باندې ډېر دلایل دي لکه امام بخاري روایت راوړی انس بن مالک رضی الله عنه هغه وایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر منځ لپاره چاردام کو یو روایت کې داسې راځي امام ترمذي راوړی طاهرا او غیر طاهر که اودس به یې و او که نه به خو هر منځ لپاره به اودس کو اوس سوال دا دی چې دا اودس کله تازه کول پکار دي دا د رو سوال دی نو راجح قول په دې کې دا دی او امام نووي رحمه الله ذکر کړی او دا مسله به ډېر ملګري اول پرې راوړي چې کله یو انسان چاردام وکړي اودس وکړي او دی په دې باندې مونځ وکړي په دې اودس باندې مونځ وکړي نو اوس مستحب دا دی چې دی بل منځله چاردام تازه کړي اودس تازه کړي مثال یې داسې واله لکه یو سړی دی د ماسپښین د منځه دپاره اودس وکړو او ماسپښین مونځ یې وکړو مازدیګر د منځه وخت راغی او دی په اوداسه کې دی خو په دغې باندې مونځ کولی شي خو دی وایي زه د اودس تازه کوم نو مستحب دی چې تازه یې کړي ولې دا خو صحیح ده ما اوس خبره ذکر کړه اواز دې نه راځي څوک لګیا دلته نه ابو صحیح شو خو آیا چې یو چاردام دې کړی به بس بیا چاردام کوه او بیا کوه او بیا کوه په مخه کوه موږ مسله دا بیانوله چې کله چاردام تازه کول پکار دي کله مستحب دي چې تا اودس بیا تازه کړي تاسو ودې چې مونځ پې وکړې دا مسله اوس ما بیانه نه کړه تاسو ودې زه به ګورې دا نشس بند کم بیا ګورې که داسې دغه ځکه زه ځان دومره ستړی کوم زه د دې مسلې جواب داسې هم در کولی شم کېږي او نه کېږي
په دې یو نشیز کې زه بتوفیق الله د 50 سوالونو جواب به درکړم کیږي نه کیږي نه کیږي اوشتي نشتي کمزوری صحیح ده کیږي نه کیږي او خبره ختمه دومره تفصیل زه ولې کوم ځان دومره ستړی کوم او دومره یو خبره اوږده کړم چې پوه شي پرې مستحب طریقه دا ده چې اودس تازه کړی شي خو اودس به کله تازه کوې دا سوال دی ته به کوم پوه شي چې مستحب دی خو کله چې په دې اودس باندې مونځ وشي یو سړی د ماسپښین مانځه دپاره اودس وکړو او ماسپښین مونځ یې وکړو مازدیګر د مانځه وخت راغی د دپاره اوس اودس تازه کول مشروع او مستحب دي ولې مونځ یې پې کړی ښه یو سړی دی د مازدیګر د مانځه د وخت داخلېدو نه مخکې اودس وکړو یعنې 2 بجې اودس وکړو په 3:30 باندې د مازدیګر اذان وشو دی به مو اوس اودس تازه کوي د لپاره اودس تازه کول نه دي مشروع ولې مونځ یې پې نه دی کړی دا مسله به ډېر ملګري اول پې راوړي که نه تاسو ټول مفتیان یې یاده ده دا د علم د مجالسو برکت دی او دلته موږ سره په دې مجالسو کې ګوره دنیا نه تقسیمیږي مال ډالر ریال روپۍ مزدوریانې او منصبونه دلته علم تقسیمیږي بتوفیق الله هغه علم چې د هغې د لاسه به د الله په دنیا کې موچت کړي او په آخرت کې به د موچت کړي دا یو ورو سوال کړی دی چې د قرآن تلاوت چې کله سړی ختم کړي په دې پسې د صدق الله العظیم ویل څنګه دي دا بدعت دی که نه ځکه چې بعض خلک وایي دا بدعت دی او که بدعت وي نو دا عمل کله شروع شوی دی الجواب د دې سوالونه موږ نه یو څو پیرې شوی دی د ډېرو خلکو دا عادت دی بلکې مشهور قاریان دي او هغوی چې کله قرآن ختم کړي تلاوت ختم کړي به وایي صدق الله العظیم صدق الله العظیم معنی دا چې رښتیا ووایي الله هغه الله چې لوی الله دی خو دا کار مشروع نه دی او دا په بدعت کې راځي ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی د تابعینو په دور کې نو دا په وروسته زمانه کې دا کار راغلی دی او بعضو قاریانو ویلي دی دا ښه کار دی صرف دقې دلیل دی چې دا کار څه دی ښه کار دی د یو چا په وینا د یو امتي په وینا یو کار خو نه روا کېږي چې هغه ووایي چې دا څه دی ښه کار دی اوس زه دا ووایم چې ښه کار دا دی چې د منځه نه بعد دا ذکر لازم دومره پیرې ووایي یو نوی ذکر ووایي نو دا خو نشي مشروع کېدی چې ما ووایي چې ښه کار دی وی الله قرآن کې وایي چې قل صدق الله ته ووایه چې الله رښتیا ویلي نو دا خو صحیح ده چې د قرآن کې دا شتي خو آیا د آیت د دې دپاره دی اخو بله مسله هلته روانه ده اخو د تورات مسله روانه ده د یهودو سره خبره روانه ده آیت منځ کې دا خبر راغلی دی چې قل صدق الله ته ووایه چې الله رښتیا ویلي اخو دې دپاره نه دي چې قرآن ختم شي تلاوت ختم کړي بیا وایه قل صدق الله لکه څنګه چې الله وایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې قرآن تلاوت شروع کوئ نو څه وایي اعوذ بالله ولکې وایي نو بیا به یې دقې شان ویلی وی چې کله د قرآن تلاوت ختم شي نو بیا څه وایي بیا صدق الله العظیم وایي خو داسې ولې نه وي او که چېرته د آیت مطلب دا وی نو په دې به اولنی کس چا به پې عمل کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عمل کړی به پې نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی تابعینو نه دی کړی نو دا کار په دین کې نوی راننوتی کار دی تلاوت چې دی ختم کو نو سبه کې بس ختم بس یو سړی به وایي دا څنګه نو قرآن تلاوت ختم شو تا قرآن بند کړو هو نو څه نور څه کې یو سړی لګیا دی صورت یې ختم کو من الجنة والناس قرآن بند کې کې دلته دا مسله ته هم ذکر کوم دا قرآن ښکلول صحیح ده چې دا یو سړی تعظیم په نیت کې ګناهګارېږي نه خو دا ګوره د سلفونو نه ثابت که یو سړی چې د کله ناکله ښکل کي هېڅ خبره نه کله ناکله خو د دې نه عادت جوړول
او سړی چې زه تعظیم او زه ادب زی وایي موږ یې ادب کو نورې صحابه کرامو د سلف صالحینو دوی د قرآن ادب نه کوو خو اوس څوک سوال وکړي چې د پیغمبر په دور کې پیغمبر قرآن ښکل کړی دی که نه څه جواب به ورکړي څه دلیل دی چې نه دی ښکل کړی نه بارک الله فیک قرآن را جمع شوی نه یو دغه کې نو څنګه یې ښکل کړی هغه وروسته به د ابوبکر صدیق په زمانه کې را جمع شو د عثمان رضی الله په دور کې به یو څو مصحفونه هم یو څو هغه ولیکلی شو هغه بیا لکه مدینه کې و مکه کې و عراق کې و او داسې خواره شو هم یو یو دانه دا خو بیا وروسته په امت کې دا مصحفونه ډېر شوي دي نسخې ته بیا جوړې شو پوه شوي به که نه نو چې هغه دور کې را جمع شوی نه نو ښکل شوی څنګه دی مطلب دا چې دا کار څه دی نوی دی که زوړ دی نوی دی نوی دی هر هغه کار نوی دی چې پیغمبر نه یې کړی صحابه کرامو نه یې کړی سلف صالحینو یې یو سړی به و چې دننه 500 کاله مخکې هم خلکو ښکل کړی نوی دی که زوړ دی ولې نوی دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې دا مې ته فایدې ذکر کړه قرآن دې ختم کو کېده دا خبره یاده که دا عقیده خو به ستا لازمي چې صدق الله الله سوي رښتیا دا خو به د مسلمان عقیده یي د یو مسلمان چې ذره برابر شک د الله په کلام کې راغی دی د اسلام نه خارج شو یاده عقیده خو به دي خو په خوله دا ټکی ویل نه ثابت بله فایده راته ذکر کړم دا مې یوه فایده مخې ته که چېرته یو سړی یو حادثه کې داسې ووایي لکه یو واقع راپېښ شي او دی وایي صدق الله الله رښتیا ووایي الله رښتیا ویلي دي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر رښتیا ویلي دا هم جایز دي زه به د یو دلیل پیش کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله او حسن او حسین رضی الله عنهما د کور نه راووتو مور سنبال کړي ور روانو ماشومانانو دواړه ور روانو کله به ولیدو پاسېدو ولیدو پاسېدو سړي په داسې ماشومانو ډېره مینه راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوشو او د دواړې راوچت کړو ځان سره راواغستو دی ووایي صدق الله انما اموالکم و اولادکم فتنه الله رښتیا ویلي دي چې ستاسو دا بچي او دا مال دا فتنه ده او امتحان دی نو داسې ټیم کې که سړی وایي چې الله رښتیا ویلي دي صدق الله نو دې کې څه حرج نشتی خو د قرآن د تلاوت نه بعد دا ویل او په دې دغه سره چې وایي دا چې ثابت دي نو دا خبره کمزوري ده دا یې ورو سوال کړی دی چې ما د بعضو صوفیانو سره بحث کوو چې د پیغمبر وسیله کول او داسې سوال کول چې الله د پیغمبر د مخه مې وبخه او د هغه د مخه دا راکړه دا نشته نو هغوی راته یو دلیل پیش کو دلیل وی دا پیش کو